ډېر مننه چې ډېره شکریه ډاکټر صاحب ستاسو او حافظ صاحب النواز صاحب ستاسو تمامدار راغلي کاکشالو بندرې اوسېدونکو او بیا ستاسو یو جهان مننه چې ستاسو د خپلو ډېر ځانونو الله دې وکړي چې ځان ځای ته ولاړ ایمان مطابق شي کوم ګمان چې د پښتنو زموږ اول خو د بدري مختصر خبرې کول غواړم علاقې آبادي پکې ډېره ده دلته راځم بل چې زه کله هم راځم کلي ته پرشا سره خبرې ترې کېږي ډېره آبادي ده په دې آبادۍ کې بیا د داسې خلکو راناسته دلته یو هسپتال جوړ په دې هسپتال کې چې ماته سهولیات لیکلي دي چې دا ستاسو لپاره دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی پای کې الټراساونډ شته پای کې او لپاره MBBS FCBS یو کوالیفاید ډاکټر شته چې نن سبا په دغه ډاکټر پسې تاسو باندې ډېر لرې ځای او ډېرې ګرانې پیسې به ورکوئ ډېر روانې پارټي پکې شته ټول څیزونه بیا په فارمیسي کې دي ملګري دا ما سره ولاړ دي چې څومره تاسو په روایان کې ګزاره کوي دا ډېره خوشحالۍ خبره ده دلته ما خبر اورېدې خالد نواز خبرې ډېرې زیاتې خوښې شوې ډېرې ښکلې خبرې دي کال اوچت کې ډاکټران ډېر دي کال اوچت کې انجینران ډېر دي کال اوچت کې ښه خالدان ښه ساده سړک خلک شي خو ښه خلک پکار دي چې ښه سوچ وي نو که سړي موچي وي که نه نو ماشاءالله ورته سلام کوي پوه شو ښه خلک پکار دي یو ځای کې تللی وم مدرسه کې یو پروګرام وناستو ما مفتي صاحب ته ویې ما ویل داسې چلو کوې اول د خپلو شاګردانو ته مفتیان ټیک ته دا وروسته مو ورته ورته ښه انسانان جوړ کړه چې کله ته ښه انسانان جوړ شي بیا به دې ښه مفتي هم وي بیا به ښه ډاکټر هم وي ښه به انجینر هم وي نو خالد نواز ته پیسې نه ګټې خوشحالۍ خبره ده او دا خوشنصیبه تاسو یې چې بیرته کوم د سړی لکه روپۍ لګوي د دې له خاطره چې په لکه روپۍ په دې ځای کې لګوي چې هغه د بابا دې دا پیسې ملالېږي خو بیا هم کوي فیروزشاه صاحب چې اعمال یې دی چې ستاسو خدمت وکړي پکې راغونډ شو صحیح ده خالد نواز دا خپلې تکلیف وکړي هڅې راجبه شو دا ستاسو خوشنصیبي ده زه چې زم یم چې زم د بریګاډ ځم ته درې ورځې څوک ته خدای راشم او که راغلی شي باید مو به ته پوهېږئ دومره څه کړل شوي دي ډېره ګردي ده ډېره تنګدستي ده په دې حالاتو کې چې دا یو څو ملګري راشي او تاسو یې دلته کې دا خپلې منصوبه راوړه نو تاسو دوی سره ضرور وکړئ فیروزشاه خبرې ټولې وي یو نیم سل روپۍ ته په یو نیم سل روپۍ ماسته هم نه کېږي ته ورشه ګوزار ته ودرېږه په یو نیم سل روپۍ باندې ته اوس هم یو نیم سل روپۍ به ته د یو FCBS ډاکټر ته کېدې او د ده په لاس کې به شفا ضرور وي د کومې فارمیسۍ نه چې ته دوايي وچتې کوم دارو وچتې په هغې به هم شفا کېږي ځکه چې دې کې د تړلو خلکو اخلاص تړل ورته دعا کوي چې الله تعالی د دې په اخلاص کې برکت واچي او دلته کله تاسو راشئ چې ستاسو مرضونه هم ښه شي نو دا یو څو کسان چې راجمع شو په یو ښه منصوبې ده او دا خالد جنرال میلټري هسپتال دا کامیاب کېده او ستاسو هسپتال صحیح ده علاج دومره ګران شوی دی او بیا په دې وطن کې چې سړی رزق نشي کولی په دې وطن کې چې سړی خپل د بچو فیس نشي ورکولی په دې وطن کې هر کې مالګې سړی نشي پوره کولی هلته کې به سړی پریدانه شو لیکن د ډسپلین یو بل ته د پروفیل یو بل ته چې باید لسو پرې هم ګرانې شي نو بابا سوچ کوي چې دا به د کومې راځي یو باندې چې دا سړی را سوچ کوي چې به د کومې راځي نو ستاسو ته دومره ښکلې فارمیسي جوړه شوه او په هغې کې هغوی کې وویني ما ته دا خبره وکړه زه په ډېر زیات خوشحاله شوم چې په دې کې تاسو ته رعایت وکړئ ما خبرې دومره ډېر مشران ناست دي ډېر ښاغلي ناست دي صرف دا کومه چې ستاسو لپاره دوی چې دا کوم هسپتال تابع وکړه افتتاح یې وکړه ټیک شوه د دې په نیت باندې شک ولګوئ دوی سره ودرېږئ خامخا راشئ چې دا سلسلې روانې شي ستاسو په راتګ باندې دا هسپتال یو ځل روان شي نور خلک به هم راځي دا یو سلسلې ده د انسانیت د خدمت دا دې روانې وي ما همدغه یو پروګرام کوم او بیا په اخره کې یو خبره وکړه د پروګرامونو کې موږ دا موقع
غير ملامي ومجرم ولا غير هما حتى خبروا ما هو تبي ما يخليك تمشي أو خلي بوجهك كين وخلي دانوش لازم تكتر هذا فيادابات كمان لوا يا بشان يروح كده ويا واحد أو وين سوي ويا شو سوي تساري ده ويذكر دار سيدا سودا شافوا يدرو سبي بيش سودا شافوا هذا سبي بيش ستاسيون عند يوم مستوى وخيرا دعاء جوا هذا دعاء ده تبقى تنلي ده دعاء يكون مين ده دعاء يكون بنا مقدر كده سيدا رب يوكي كم مرة مشي ستاس كمان تبع رب يوكي jadi perhatikan kalian bisa kau staf suruh beri atau tas nampak beli kau ke alat dana penggawai sesari kedua Arab itu sila dua kali staf suruh yang jangan mana